د درو بنیادی عقایدو زده کړه لازم او ضروري ده. لومړی چې مهم شی دی هغه توحید دی چې د الله جل جلاله نه پرته د ټولو شریکانو هغه د جهالت په زمانه کې چې چا نیولې وه د هغو ټوله رد کول او ټوله پرېښول. ځکه چې د توحید په کلمه کې لومړی ځل موږ دا وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. د هغه توحید سره 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 دوهم شی چې کوم دی هغه د رسالت یقین په ځان کې راوستل چې انسان باید د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم رسالت او نبوت باندې ایمان ولري. او دریم مهم شی چې کوم دی چې په عقیدو کې هغه مهمه عقیده ده هغه دا ده چې انسان به د قیامت فراتک سره ایمان لري. قیامت راتلونکی یقیني دي. دا کوم درې عقیدې چې موږ مخکې وړاندې ذکر کړلې په دې کې تر ټولو بنیادي عقیده مهمه عقیده هغه د آخره عقیده ده چې د قیامت. ځکه چې اوله عقیده چې د توحید د الله ستاینه د الله مننه ده. دوام عقیده د رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې منل ده. د دې دواړو منل په زړه کې ځای نیول هم هغه وخت راځي چې د انسان په زړه کې د یو بلې زندګي امید وي او د هغه یقین وي چې پر دې زندګي باندې زما ابدي زندګي بله مرتبه ده هغه پرته ده چې هغه قیامت دی. کوم وخت ده په زړه کې د قیامت د راتګ یقین پیدا سو هغه یقین سره سره تقاضا د هغه یقین دا ده چې اوس نو الله ته مخه که او د الله د رسول چې هغه سنت طریقې دي هغه ته مخه که تر څو چې هغه زندګي ته آباده کړي. نو ځکه چې بیا توحید هم ښه راکړی سي او رسالت هم ښه راکړی سي. نو ما وویل چې په دې درې واړو عقایدو کې تر ټولو مهمه عقیده د قیامت په راتګ باندې ایمان درلودل دي. دا مهمه عقیده. لیکن افسوس د بده مرغه زموږ د موجوده دور امت محمدیه صلی الله علیه وسلم چې کوم دی ټوله د دغه شي په باره کښې کمزوري اختیار کړې. نن چې آفات موږ وینو، نن چې علی الاعلان ظلم موږ وینو، نن چې ګناهونه پر عروج باندې موږ وینو، زنا پر عروج باندې موږ وینو، قسمه قسم ګناهونه ظلمونه موږ وینو. د دې واحد لامل دا دی چې د دې خلکو په زړونو کې د قیامت د راتګ یقین نشته. ځکه که چې د دې یقین وای دې خلکو به یو ګناه تعلیم الاسلام رادیو الله جل جلاله د یو حکم څخه به هم سرغړونه نه وای کړې. د قیامت راتګ د انسان په زړه کې چې ځای پیدا کړي او دی دا وایي چې قیامت راتلونکی دی، بیا د انسان هېڅکله نفس تقاضا باندې نشي کولای، شیطان شاته وګرځي. لیکن زموږ د نن دور ځوانان چې کوم دي هغه دا وایي چې هغه ورځ به بیا هغه ورځ سره ګورو. ته مې اوس پرېږده، دا ژوند مه راباندې زاروه، دا ژوند مه راباندې غمګینه کوه، دا یو ښه ژوند مې جوړ کړی دی، دا په غم باندې مه راتېروه، هغه ورځ به بیا د هغه ورځ سره ګوره. علیه بالله د دې مثال دا رقم دی چې ستا په کور کې اور بل وي، کور دې اور اخیستی، ته اوبو ته ضرورت لرې، په همدغه ورځ باندې مزدوران راوغواړې په کور کې سا کار دی چې زه به اوبه پیدا کړم. دا ډېر حماقت. کور دې اور اخیستی دی، ته سا کار دی او مزدوران راولې برمه کار دی، دا ډېر حماقت. نو دنیا د انسان دپاره هغه مثال دی چې انسان باید اوس دلته برمه وکاږي، سبا که خدای نخواسته کور اور واخیست هغه په مړ کې. انسان باید په دغه دنیا کې اوس د ځان دپاره توشه پیدا کړي، که سبا دی وږی سو دی په هغه باندې ځان مړ کړي چې د قیامت ورځ ده. د قیامت په ورځ باندې سړی د نس نه وږی کېږي، د نیکۍ لوږه پر ده باندې راځي. یوې نیکۍ ته سړی تږي، هغه نیکۍ ته د انتظار وي، یوه نیکي نه پیدا کېږي. او د قیامت د راتګ، د روز محشر د راتګ
خبره په قرآن عظیم شان کې بالبداهه او بالیقین بیان شوی الله تبارک و تعالی د دې ورځې اهمیت د دې نه هم ښکاره کړی دی کوم شی چې یو ډېر معزز وي یو ډېر اعلی وي د هغه شي نومونه زیات وي د هغه شي دپاره الله تبارک و تعالی نوم ایښی وي چې د دې نوم په وجه باندې د ده په زړه کې اثر نه څه پیدا ده بل نوم په وجه پیدا شي نو ځکه چې په کلام اعظم شان کې د خدای په کلام کې د قیامت د ورځې دپاره بېلابېل نومونه الله تبارک و تعالی بیان کړي بعض په یوم القیامه باندې په بعض ځایو کې په بعض ځایو کې یوم الحسره د افسوس ورځ په بعض ورځ کې یوم التغابن یوم الوعید یوم الفصل یوم الحساب یوم الندامه یوم الزلزله او یوم الواقعه یوم الحادثه یوم البرحق دا ټول الفاظ قرآن عظیم شان کې د قیامت د ورځې دپاره استعمال شوي ځکه چې دا مهمه خبره ده که چیرې په دنیا کې الله تبارک و تعالی انسان ته خبر د قیامت نه وای ورکړی نو بیا به هلته انسان الله جل جلاله ته دلیل ویلی چې الله موږ خو خبر نه و چې داسې ورځ وي داسې حساب کتاب وي کنې موږ به شامل کړي اوس خو هغه دلیل هم پر موږ تاسو باندې دلیل او دا مهمه خبره ده کوم شی چې یو غټ وي یو عظیم وي که د دنیا پر سطح یو شی ډېر غټ وي د دنیا باچا هغه شي ته غټ ووایي نو د ټولو انسانانو په زړه کې دا راځي چې دا ولا غټ شی دی ځکه چې باچا لا ورته وي لیکن قیامت هغه ورځ ده ورنو هغه سخته ورځ ده چې د الله جل جلاله د طرف څخه دته د عظیم لقب ورکول سوی دی خطرناکه عظمت والا غټ لقب دته ورکول سوی دی ځکه چې موږ تاسو د دې شي سفاره په اول افتتاح پر هغه باندې کوو عما يتساءلون عن النبع العظيم دا خبر هغه عظیم خبر هغه خطرناک خبر هغه بعظمت خبر په باره کې یو در بل پوښتنه کوي چې کله قیامت راځي د دې څه معلومه شوه چې د الله په وړاندې هم قیامت ډېر غټ حیثیت لري ډېر عظیم شی ځکه که چیرې دا عظیم نه وای الله تبارک و تعالی دې ته د عظمت لقب نه ورکوي په دنیا کې ډېر کارګزاران داسې تېر شوي دي چې هغه ته په دنیا کې باید سړی د عظمت لقب ورکړي د حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راتګ دنیا د ده لپاره مزین کول غرونه پر پیدا کول مځکه پیدا کول اسمان پیدا کول په اسمان کې ستوري ځلول سپوږمۍ پیدا کول لمر باندې رڼا جوړول د لمر فایدې عامول په دنیا کې کښتونه عامول درخت پیدا کول انسانان پیدا کول د انسانان د ضرورت ټول حیوانان پیدا کول ټول د ضرورت شان مهیا کول دا ټول عظیم خبر دی لیکن الله تعالی نه دی د حضرت نوح علیه السلام پر قوم باندې کوم طوفان رالی ټول دنیا غرق کړله یو هم نه دی پاتې شوی صرف هغه مؤمنان انسانان په کښتۍ کې سپاره انسانان چې کوم هغه پاتې شول که چیرې الله تبارک و تعالی په نیز دغه عظیم وای نو دته به خبرې عظیم وای حضرت موسی علیه السلام پس فرعون په دریاب کې غرقیږي د ده فوج ټول غرقیږي لیکن الله تبارک و تعالی هغه ته عظیم خبر نه دی ویلی کوی نو هغه به وایي د ټولې عظیمه هستې رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ بیا په نبوت باندې منور کېدل بیا د دنیا څخه د ده رحلت ډېر عظیمه واقعه وه لیکن د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه وفات او د ده د دنیا ته راتګ الله جل جلاله دې ته عظیم خبر نه دی ویلی نبی عظیم نه دی ورته ویلی د دې څه معلوم شو چې د ټولو خطرناک خبر چې کوم دی نبی عظیم لایق چې کوم دی هغه د الله جل جلاله د ورځ د حساب ورځ قوم ثمود غرق شول قوم عاد غرق شول قوم شعیب غرق شول لیکن د دې ټول غرقېدو ورځ ته الله نبی عظیم نه دی ویلی یوازینۍ ورځ د قیامت لپاره الله جل جلاله صفت د عظمت بیانوي د دې څه معلومیږي چې دا یو ډېر عظیمه خطرناکه ورځ صحابه کرام د نبی کریم صلی الله